أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيحلفون بالله لكم زرد دوی قسمون کئی پا اللہ بانی لکم تاسو تا اذن قلبتم الیه کلا چراو گردئی تاسو دوی تا لتعرضو عنهما چی تاسو مخوالوی دوی د منافقتنا فاعرضوا عنهما پس مخواړوي د دوی د قسمونو انهم رجس یقینا دوی فلدی ومأواهم جهنم وزید دوی جهنم ده جزاء بما كانوا يكسبون سزا دا پوجا دا غسو چې دوی کسبو کولو سيحلفون بالله لكم زرد دوی قسمون کوي په الله باندې تاسو ته اذن قلبتم الیهما کل چراو گردیو تاسو دیتا لتورزو عنهم چی تاسو مخوال و یاد دوی د منافقتنا لتورزو عنهم مبصرین وی ای علتانی بهم و توبیخهما یعنی د دوی د زورنی او د توبیخ او د رټنینا فاعرضوا عنهم مخوال و یا د دوی د قسموننا فاعرضوا عنهم دیتا اعراض او اجتناب ویل کېږي یعنی د دوی نازانونا یو طرف تکیا ایسو پروا پی مکویا باک پی مکویا او پخپلو منافقت بانی پریک دیا او دا مطلب نه ده چې ملامت کوي ما یا دا مطلب نه ده چې داوی گناہ معاف کیا توبیخ ورکول زورن ور کولو دا خو به ضروری وي خو مطلب داره پروا په مکوي التفات ورته مکوي سپکی وګڼیا نو سپکی ولی وګڼي نو داغي وجوي انهم رجس الله دوی فلدی بیا اهل المعانی ویا هؤلاء طلبوا اعراض الصفح فوتوا اعراض المقطع یعنی دی خلقو ظاهری مخړول غختلا نو دوی ته د غصې او د خفګان په طریقې باندې مخ اړولو هغه ورته ورکلی شو الله رب العزت ایمان والو ته خبر ورکو چې زه د منافقانو ناراض نه ما نو پدې کې مقصد داره مؤمنانو منکیا چې چرته غره د منافقانو ناراض نشیا د منافقانو نه هغه خوشاله نشیا دلیل پدې باندې سده انهم رجسون یقینا دی فلد دی
څنګه چې مشرک هغه نجس او خبيث دی نو دغه شانې د منافقانو ټول اعمال هغه هم نجس او پلید دي یا رجس په معنا د ذو اعمال قبیحه یعنی دوی فلیتو اعمال والدی نو ګورا کلا چې یو انسان پلیت عمل والي نو پکار دا چې خلق دا غینا ځان وساتي انهم رجسون دا پلیت دي ومأواهم جهنم او زید دوی جهنم ده یعنی د دوی لپاره دا کافی ده چې جهنم د دوی زیده جزاء بما كانوا يكسبون سزا دا په وجه د هغه څه چې دوی کسب کوله جزاء یجزون جزاء یعنی دوی تبا بدل ورکول شي بدلا یا زید دوی جهنم ده د وجه د بدلینا په سبب د عملونو د دوی بما كانوا يكسبون يحلفون لكم قسمونه کوي تاسو ته لترضوا عنهم چې تاسو راضي شئ د دوی نه هم منافق سره دا په قسمونه کې تکړه الکه قسم دې دا کار دا سره او دا سره الکه تعالی مون کله قسم در کړي دي یا مونږ ته کله ویلې دي چې ته دروغ جنې خدا قسمونه د دې لپاره کوي چې څوک زمونږه په دې دروغ باندې خبر نشي لترضوا عنهم چې تاسو راضي شئ د دوی نه فإن ترضوا عنهم کچری تاسو راضي شئ د دوی نه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين یقینا الله نارضا کیږي د قومو د بدکارانو نه لا يرضى عن القوم الفاسقين مطلب داره الله د خلقنا راضي نه ده الله د خلقنا خوشاله نه ده نو چې الله دې نه خوشاله نه ده د داسې بیمانه خلقنا نو پښلک باندې ولې سپې کې په داسې خلقو باندې چې دا غوي سره تعلق ساتي او دا غوي سره خبرې کې العرب اشد كفرا ونفاقا العرب باندچیان اشد كفرا ډیر سخت دي په کفرا ونفاقا او په منافقت کې واجدر او لایق دي الله يعلم جن پوهیږي حدود ما انزل الله پاکامو داغه کتابو چرا لګل دی الله علی رسوله پخپلو رسول باندې والله علیم حکیم او الله پوهیدون کې حکمت والده الاعراب اشد کفرا ونفاقا دی آیت کی الله رب العزت دا خبر ذکر کړي چې د باندو اوسیدون کی منافقانو بارکی دای ویل دي چې دوی په کفر او په منافقت کې د نورو نه ډیر سخت دي د دې وجه صدا چې د باندو اوسیدون کی دا په کفر کې سخت دي او دا په منافقت کې سخت دي
نو د دې وجه دا ده چې د علماو د مجالسو نه دا لري دي قرآن نه لري دی دا حدیثو مبارکو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لري دی نګوره ایمان چې برابرېږي انسان نه چې انسان جوړېږي خو په دې کتاب باندې جوړېږي قرآن باندې جوړېږي په حدیثو مبارکو د نبی له سلام باندې جوړېږي نو چې یو انسان د دې کتاب نه خبر نه دی د الله د پیغمبر د سنتو نه خبر نه دی نو دا به ولې سخت منافق نه یا دا به ولې سخو کافر به نه یا امام ترمذی روایت ذکر کړي د ابن عباس رضی الله نبی علیہ السلام فرمایلی من سکن البادیه جفا سوکو چې په باندو کې اوسېږي پای کې به سخت راځي دیو جنا چې وګورئ دا د غرونو خلکو دا ډېر سخت وجه دا ده چې چرته مدرسه نشته چرته جماعت نشته چرته درس د قرآن کریم نشته چرته د جمعې بیان اورېدل نشته چې د جمعې بیان واوري بل څه واوري نو خامخا به پای کې سختی به نه د دې وجه نه علما ذکر کوي چې العلم بالابصار والجهل فی القرى علم په خارونو کې وي او جهالت د پکلو په باندو کې وي د دې وجه نه چې څومره خاریه ته وردی هغومره خلک پوهېږي په خبره باندې او څومره چې باندو ته کېږي کلو ته کېږي نو ستا به په خیال دی چې دا به ډېر پوهه انساني حالان کې هغه کې به رته ایمان به هم پکې نه یې پوهېږي به هم په خبره باندې نه نو ځکه د آیت کې وایه الاعراب اشد کفرا ونفاقا باندچیان ډېر سخت دي په کفر او په منافقت کې اعراب جمع د عربي هغه چاته ویل کېږي چې هغه باندو کې او غرونو کې اوسېږي اشد کفران ډېر سخت دي په کفر و نفاقا او په منافقت کې اشد کفران ای من اهل الحضر یعنی د خاریو والو په نسبت د باندو والو کفر او منافقت هغه سخت وي او دا نه چې منافقانو باندو والا کشتاو په کلو خاریو والا کې نشته ده د سلورانو په زرګونو باندې په خاریو کې منافقان ملاويږي خو بیا هم په مزاج کې څه سنه نرمي هغه پکې نور منافقان هغه وي نو خاریه کې منافق وي خو لیکن لګ نرم وي خاریه کې کافر وي خو هغه لګ نرم وي او باندې کې چې وي هغه سخت وي واجدروا او لایق دي واجدروا یعنی ډېر لایق دي د دې خبرې چې دوی د الله په شرایع او په احکامو پرایو باندې پوه نشي په هغه اوامرو باندې چې الله د جهاد مبارکي کړي دي ولی زکا وجه د دې دادا چې دوی د انبیاء د علاقو د کتابونو د نازلېدلو د ځایونو نه د موجوداتو نه هغه جدا دي نو زکا دوی په دې باندې نه پوهېږي على رسوله پخپلو حدود منزل الله په احکامو د کتابو چرا لګلې د الله على رسوله پخپلو رسول باندې والله علیم حکیم او الله پوهیدون کې حکمت والده ومن الاعراب
او بعضی د بانډچیانو نه من هغه څوک دی یتخذو چې نیسي ما ينفقو هغه څوک چې خرج کوي مغرما تاوان ويتربصو بكم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د حوادثو علیهم دائرة السوء په دې باندې دی وی حادثه ناکارا والله سمیع علیم او الله اوریدون کې پوهیدون کې ده ومن الاعراب بعضی د بانډچیانو نه من هغه څوک دی یتخذو چې نیسي ما ينفقو هغه څوک چې خرج کوي مغرما تاوانا مغرم غرما غراما دا ویل کېږي هغه مال ته چې سړی خرج کوي او په عقیده کې په ځان باندې لازمي نه ګڼي خو لیکن د ځان نه د بچ کېدلو دپاره مال هغه لګیا د ریاکارۍ دپاره لګیا او دا په ځان باندې لازم نه ګڼي تا نه وایي چې یاره جي دا کار په ما باندې فرض دی دا زکات په ما باندې فرض دی دا پلانکې کارو دا په ما باندې لازم دی چې دا غریب دی دا ورور مې دی چې زه ورسره امداد او تعاون وکړم خو دا یو تاوان ګڼي بس او دا تاوان ځکه ګڼي چې د الله په دربار کې په دې باندې د ثواب امید نه لري د ثواب امید نه لري بیاره داسو د غیر باندې لګولې ده داس ټیکسونه غیر باندې لګولې دي او ابن زید رحمه الله هغه ویو چې دا د بنو اسد او د غطفان او منافقان کسانو چې صرف دریا او د غزانا د ځان بچ کولو او د جنگ نه د ځان د لري کولو د پاره مال هغه ولګاو او بیا دا تاوان او جرمانه ګڼله ډیر خلک هغه نن سبا زکات ورکول دا تاوان ګڼي چې سړیا دا وست تاوان دی دا بلا کې زکات ورکوم او دیگه هما دا کلی او دا می کلی او دا می کلی دی او دا می کلی دی او په هر یو سیس کې بس کوشش دا کوي چې ځان نه دا سیس لري کی خو وس به کېږي پیسې به ورسره او دا به یرجی ما سره دادی په ما زکات شو که په ما زکات نشته دا مقصد داوی چې کدا سیس نه د پشي چې دا پیسې ونه لګيږي نه که د قربانۍ ټیم راشي نه بیا به یره جي په ما باندې قرباني کېږي او که ما باندې کېږي نو تا باندې خو خور قرباني نه کېږي تا خو څوک نه حلاله خو داسې ووایه ما سره دومره دومره مال دی ایا زما په دې مال کې اوس په ما باندې قرباني واجب ده او که واجب نه ده نو دی به ضرور په ما قرباني کېږي او که نه کېږي نو په تا خو خود نه کېږي پتا باندې بسوک سکی چې تا لاله تا نه خو دنیا کې په دې کلی په محله کې د نه خلک په اور کې ولال دی لا چې حلال لیکي نو په دې غوښه بله باندې سکی نه دومره ووایه خپل نصاب دی وښایه چې ما سره دومره سونه ده زما دا پلانکې سیز دی دا دکان مې دی دا پلانکې سیز دی پلانکې دی دا عالم نه تپوس بیا وکړه چې آیا ما باندې اوس قرباني واجب ده په دې مال کې که واجب نه ده نو سړی به راشي یاره په ما قرباني کېږي او که په ما نه کېږي په تا ډوله سره کېږي نه سړیه ته خو څه اسماعیل علیه صلات وسلام نه چې ابراهیم علیه صلات وسلام علاله و قرباني پې کوله نو دا ولې دا تاوان ګڼي او ما ابله ورځ ویلي چې حدیث کې راځي چې د قیامت د علاماتو نه یوه علامه دا ده چې زکات ورکول دا به تاوان کړي اما ویل نن سبا چې مولیانو له کومه تنخواه خلک ورکوي که نه دا مسې تاوان کړي دا
قاری صاحب به ټوله میاشت وړو ته سبق وایي خو که ورته ویل چې پیس راوړه وایي دې قاري صاحب خو بله ورځ یې پیس اخیستی و د ده بغیر د پیس نه څه کار شته که نه نو چې تا د دویم دریم تاریخ په ځای باندې اتلسم او شلم ته دې ورساو یا دې پنځویشتم تاریخ ته ورساو نو خامخا به بیا دا وایي چې دا خو مونږ بله ورځ یې ورکلي دي الله بندګان په کار دا ده چې کم یو کار سړی کوي چې په هغې کې نیت او ثواب او هغه اراده وي ویتربصو بکم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د حوادثو دوائر دا جمع د دائرتون ده د دنیا مصیبت ته ویلی کېږي او دای ویتربصو بکم الدوائر دوائر هغه حالت ته ویلی کېږي چې اول نعمت وي او د هغې نعمت نه مصیبت ته خبره واولي نو دې ته ویلی کېږي دوائر الله او بعضې علما وایي چې اصل کې دائره هغه شي ته ویلی کېږي چې د بل شي نه راتاو شي نو دوائر الزمان یعنی زمانې حوادث او مصیبتونو ته وایه او دوی انتظار د دې خبرې چې دا رسول الله به مړ شي او موږ به د چاندو نه به خلاص شو کله به یره جي جهاد لزو جهاد دپاره پیسې را جمع کړه نو یره دا پیغمبر به مړ شي نو د دې نه به خلاص شو کله پیسې را جمع کړه نو جومات جوړوه نو د دې نه به خلاص شو او مشرکان هغه به غالب شي علیهم دائرة السوء په دوی باندې دی وی حادثه ناکاره دا جمله خبریه هم ده او دعایه یعنی بد حادثې به الله هم په دوی باندې راولي یا الله دې په دوی باندې بد حادثې راولي والله سمیع علیم او الله اوریدونکی پوهیدونکی دی سیحلفون بالله لکم زر دی چې دوی قسمونه کوي په الله باندې تاسو ته اذا انقلبتم الیهم کله چې راوګرځئ تاسو دوی ته لتعرضوا عنهما چې تاسو مخ واړوئ د دوی د منافقت نه فاعرضوا عنهما نو مخ واړوئ د دوی د قسمونو نه انهم رجس یقینا دوی فلد دي ومأواهم جهنم او زید دوی جهنم دی جزاء بما كانوا یکسبون سزا ده په وجه دا سوچ دوی کسب کوله یحلفون لکم قسمونه کوي تاسو ته لترضوا عنهما چې تاسو راضي شئ د دوی نه فإن ترضوا عنهم که چېرې تاسو راضي شئ د دوی نه فإن الله لا يرضى یقینا الله نه رضا کېږي عن القوم الفاسقین د قومو بدکارانو نه الاعراب باندچیان اشد کفران ډېر سخت دي په کفر ونفاقا او په منافقت کې واجدروا او لایق دي الله يعلم چې نه پوهېږي حدود ما انزل الله په احکامو دغه کتابو چې رالیږلی دی الله علی رسولي په خپل رسول باندې والله علیم حکیم الله پوهېدونکی حکمت والا دی ومن الاعراب بعضې د بانډچیانو نه من هغه څوک دی یتخذو چې نیسي ما هغه څو ینفقو چې خرج کوي مغرما تاوان ویتربصو بکم الدوائر او انتظار کوي په تاسو باندې د حوادثو علیهم دائرة السوء په دې باندې دی وی حادثه ناکاره والله سمیع علیم والله اوریدونکی پوهیدونکی دی اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.